السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتونکو زیم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل کتونکو په نننۍ ویډیو کې به هم تاسو د اډاب اډیشن په باره کې زده کړه کوئ تقریبا 14 نمبر ویډیو هم انټرنیټ ته اپلوډ شوه مینوالو که چا زموږ رستنی ویډیو نه کتلې مهرباني کې هغه لاړ شئ لومبنۍ رستنی ویډیو ګورئ د اډاب اډیشن مکمل کورس زده کوئ کوم کې چې تاسو آډیو ریکارډینګ کولی شئ یعنی کمپیوټرایز ریکارډینګ کولی شئ خپل نعت نظم تلاوت هم پکې کمپیوټرایز ریکارډینګ کولو چل زده کول غواړئ نو بالکل تاسو لاړ شئ زموږ شاتنې د یو لومبنۍ نمبر ویډیو نه واله تر د 14 ویډیو پورې ګورئ او د هغې نه بعد بیا راشئ 14 نمبر ویډیو ګورئ او که چا زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه نو بالکل تاسو په سور بټن باندې کلیک کړئ زموږ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په بل نشان باندې هم کلیک کړئ کتونکو په دې ویډیو کې به صرف او صرف تاسو دا زده کړه کوئ چې موږ به خپل اواز سره بیک ګراونډ اواز څنګه لګو مطلب هغه بیک ګراونډ اواز که خیال مو کړي بعض وخت کې یو نعت نظم حمد تلاوت سوري نه خو بعضې وخت کې حمد سره د الله ذکر لګېدلی هغه ذکر به تاسو څنګه لګوئ تاسو به سمپل شان سافټویر چې کوم دی اډاب اډیشن هغه به رن کې کوم چې دی نو اوپن به کې خو افیکټس به بالکل نه لګوئ تاسو سره چې کوم آډیو وي په کوم باندې چې افیکټس هر څه پلی شوي سیو کړي مو هغه آډیو به تاسو راواخلئ دې ته به انټر کوئ لکه ما سره فی الحال موجود دی دا یو آډیو داسې خو ما سره ډېر شي دي خو زه به فی الحال دا یو انټر کوم صرف تاسو ته د طریقې ښودلو دپاره دا آډیو ما دې ته انټر کو تاسو ته مخامخ کاري لږ شان دی به ته پلی کوم د پلی کېدو نه بعد چې کوم دی نو راځو به د هغې نور کارونو ته چې په جملو کائناتو کې بهتر بالکل چې په جملو کائناتو کې ښه نورمال نه راځي مینوال اوس به راشئ تاسو بیک ګراونډ میوزک چې کومي بیک ګراونډ میوزک مطلب دی یا بیک ګراونډ ذکر چې کومي ما سره فی الحال دا موجود دی شته دی او څو خو زه به په سمپل شانتي ولګوم بیا هم درته یم چې صرف تاسو طریقه زده کړئ ټیک شو نو دا ما داسې ولګولو سمپل شانتي صرف تاسو بیک ګراونډ میوزک هم وورئ بیک ګراونډ اواز تاسو هم وورئ چې دا څه دي بالکل دا بیک ګراونډ میوزک چې کوم دی دا دې سره لګوم تاسو اوس ورته ګورئ چې دا څنګه راځي لکه دا به ډېر صحیح نه راځي خو بیا هم زه تاسو ته صرف د هغې چل ښیم چې دا یو والیم به څنګه طریقې سره ساتئ کم والیم به کموئ کم به نه کموئ دغه طریقه زما صرف ښودل دي تاسو ته چې په جملو کائناتو کې بهتر دی هغه زموږ ښکلی پیغمبر دی هغه زموږ ښکلی پیغمبر دی وایي چې په جملو کائناتو کې بهتر دی هغه زموږ ښکلی بالکل مینوال تاسو کتل ما صرف اور صرف دا والیم کم کو کم چې تاسو بیک ګراونډ اواز د هغې والیم به کموئ خپل کم چې مین اواز د هغې والیم به بالکل نه کموئ نه سیوا کوئ بالکل په زیرو به ساتئ دا والیم ما پلس 5.7 کو یعنی مطلب دی 5 چې دی ما سیوا کو دا والیم ما ورته ورکو دی بیک ګراونډ اواز ته د دې نه علاوه مینوالو یو څو داسې واړه غوندې بټنې دی تاسو ته ښیم چې د څه لپاره استعمالیږي مینوالو د دې ام مطلب دا دی که نه چې دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دا اواز بالکل بند شي ټیک شو د دې اس مطلب دا دی چې صرف اور صرف دا اواز به پلی وي که هغه تاسو سره لس ټریکونه که 15 ټریکونه هغه ټول اواز به بند وي او صرف اور صرف دا وي پوه شوې په دې باندې ګوره صرف دا اواز بند شو ټیک شو ورېږه یو بله طریقه به ورسره وکړو چې بالکل تاسو په پوره پوه شئ سوري دځې کې ما یو بل آډیو انټر کو دیتا دریم نمبر اوس به تاسو ته پته ولګي چې څه کېږي دې کې ګورئ ورته زه اواز پلی کومه که زه صرف غواړم چې دا یو ټریک دی اواز پلی شي که نه صرف دا یو نو زه به صرف په دې اس باندې کلیک کوم ټیک شو نو دې ته اوس ګورئ چې په جملو که دغه رنګې زه غواړم چې صرف دا یو پلی شي نو زه په دې صرف کلیک کوم ګوره ورته لږ شان دی اوس که زه غواړم چې دا دوه دې پلی وي خو صرف دا یو دې بند شي د که دې مطلب خو دا صرف دا پلی کېدل او دا دواړه بندېدل اوس غواړم چې صرف دا یو دې بند شي دا دواړه دغه برني دوه دې پلی شي
واجب جملاو کائناتوں کے بہتر دے آغا زمو کل پیغمبر بالکل دغه درې بټنې پکې تاسو ته کې آر خو تاسو ته معلومه وه چې په ریکارډینګ دپاره استعمالیږي بل خبره دا آی چې کومه ده دا څه لپاره استعمالیږي ګورئ ورته دا صرف او صرف د دې لپاره استعمالیږي چې تاسو اوټ اواز بار سپیکر ته وځي یا ایرفون ته وځي تاسو به په سپیکر باندې اواز ډبل د دې وجې وړئ چې زما اواز کمپیوټر ته لاړ شي نو کمپیوټر بیا تاسو ته په ریکارډینګ سکرین ریکارډینګ هم شي او زما مایک ډایرکټ ریکارډینګ هم هلته کېږي نو دې وجې نه دا بټن په فنکشن باندې به تاسو پوهیږئ چې دا څه لپاره استعمالیږي د دې نه علاوه پکې بل بعضې وخت کې دې ځای کې څه لږ غوندې سیټنګ پاتې یا به انشاءالله تاسو ته زه را روان ویډیو کې ښیم ځکه چې بیا ویډیو غټېږي او ملګري دا غوښتنه کوي چې ویډیو څومره شارټ وي دونه به ښه وي او زه هم دا غواړم چې ستاسو څومره شارټ ویډیو وي او تاسو پرې زیات نه زیات پوه شئ نو مینهوالو را روان ویډیو کې به زه دی کې دا کم کلیپ افیکټ شو دا ریک شو دا ټریک شو د دې په باره کې بس لږ شان د انفارمیشن در کومه چې دا څه لپاره استعمالیږي نو اوس د را روان ویډیو پر به مالې اجازه راکړئ د الله په امان